څه کټ شوی سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ او روغ یاستئ دا یو داسې کال دی چې د رنګونو څخه ډک دی د تیرو کالونو په نسبت باندې لا هم رنګینه شوی دی چې تاسو دلته خلک ګورئ چې په میلو راغلي دي او رنګارنګ کالي اغوستي دي یعنې دغه عنعنات چې موږ ته د افغانستان د خلکو لپاره تقریبا 15,000 کاله پخوا راپاتې ده دا د نن هم دغو خلکو ژوندی ساتلې ده السلام علیکم اجمل صاحب ښه راغلاست نوی کال مبارکي وړاندې کوم ملګرو علیکم سلام ریبي صاحب تاسو ته همدارنګه څومره ملګري چې دلته راغلي دي او ټولو هموطنانو ته مبارکي وایم په دې کې چې دغه کال موږ او تاسې یو سولامیزه او خدای ټولو سې بختور کړي ډېره مننه خوشحاله دی دلته بل ملګری را سره دی مجرو کمال صاحب سلامونه احترامات السلام علیکم ایوبي صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی د افغان وایس چینل ټولو لیدونکو ته مبارکي وایم نوی کال مو مبارک شه هر روزتان نوروز نوروزتان فیروز ګرانو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو ګورئ نوی کال ده او د 14 حتی پیړۍ بدله شوه نو بیا هم خلک د افغانستان ډیر زیات راوتي دي خاص کر د کابل په په کابل ښار کې چې کومې خوشحالیانې کیږي دا د ډیر یو پخواني عنعنات دي چې موږ ته د نیکونو نه راپاتې دي نو د نوی کال د خلک خوشحالي لمانځي په دې هیله چې دغه نوی کال د صلح کال وي او د صلح نه موږ او تاسو ټول هیوادوال برخمن شي راځو یوې هیلې ته چې هغه له دولت څخه زموږ لویه هیله دا ده چې دغسې نوروزونو ته لمانځلو لپاره باید خاص ځای وټاکي داسې ځای باید وټاکي چې په هغه ځای کې قبرونه نه وي او د قبرونو خاوندان هلته وجود ونه لري دلته که موږ وګورو له یو طرفه موږ د نوروز لمانځل کوو خو له بله خوا یوه کوچنۍ غوندې ګناه هم ورسره کوو چې هغه په قبرونو باندې تېرېدل دي نو که چیرې دولت د دې ته توجه وکړي او پاملرنه وکړي له داسې ځایونو څخه د نوروز لمانځلو ځایونه مشخص کړي او ویې ټاکي نو دا به ډېره لویه ښېګڼه وي د ملت السلام علیکم ګران قدرمن لیدونکو لاس وړاندې نوی کال د ټولو هېوادوالو مبارکي خدای دې وکړي چې یو خوشحاله او سوکاله کال واوسي 1400یم کال دی مکمل یوه پیړۍ بدله شوه نو په دې هیله چې په زموږ ګران افغانستان کې صلح راشي په همدې کال کې صلح راشي زموږ هېوادوال زیات د صلحې تږي دي مننه کور مو ودان اقبال صاحب تاسو د نوي کال په هکله درنو لیدونکو ته څه لرئ اول کې سلام علیکم ګرانو ملګرو ټول ته سلامونه احترامات بعد سلام نوی کال دی ډېر د خوشحالۍ ځای دی دومره خلک راغلي دي د حد نه زیات زه خپله ډېر زیات خوشحاله یم غواړم چې دغه کال د سولې د امن کال وګرځي د وینې تویول نور بند شي افغانان نور د جنګ ستړي دي د وینې تویول دې بند شي سوله دې راشي سولې المنجن وي مننه کور مو ودان خوشحال اوسئ تاسو نه هم مننه
او په پای کې درنو لیدونکو تاسو ته هم له خوشبختیو ډک کال غواړو. خدای دې وکړي چې دا کال د نورو تیرو کالونو افسوس ونه ګرځي. دا یو داسې خاطرمن کال تاسو اوسي چې د نورو کالونو ارمان در باندې ونه شي. ډېره مننه